بسم الله الرحمن الرحیم. خپلواک ډاټ کام درنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زبه هم حکیم نعیم الله صغری سازو په خدمت کې مخکې مونږه د معده په ارتباط باندې خبرې وکړې. اوس به ان شاء الله تاسو د قبضیت په اړه کې خبرې وکړو. قبضیت چې عموما خلکو ته هي خو لیکن هغه په دې باندې توجه ته نه کوي. حالانکه د قبضیت د وجنه په بدن کې ډیر عوارض شکل پیدا کیږي، ځکه غذا نازميږي نه خارجيږي. نو په دې بنیاد باندې انسان د ډیر مشکلات سره مشت او ګرواني. الله تبارک وتعالى د دې نظام جوړ کړی دی چې انسان کله غذا وخوري سلیری ساتو کې دننه هغه خپل مواد فضله ان مواد غایطه هغه خارجي د دې لپاره چې د نور غذا لپاره بدن کې کوم ځای برابر شي او کوم چې مقصدی مواد دغه جذب کی او به د وینې جوړ شي به د غوښه جوړ شي. خو لیکن کله د شي چې انسان پاغه باندې توجه نه کوي او بعض وخت د شي نه وخوري چې هغه د انسان د صحت لپاره مضر او هغه چې کوم د قبض به عوامل جوړيږي. موږ به دې کې دا وایو چې قبض څه نه جوړيږي، علامات څه دي، د هغه علاج شوی. قبض د انسان په بدن کې په معده کې په کولمو کې الله تبارک وتعالى څلور قسمه قوت غره. یو د قوت مسکوي، یو د قوت حازمه وي، یو د قوت جاذبه وي، یو د قوت دافعه وي. کوچې د پدې قوتونو کې یو قوت کمزور شي یا دغه شي دلته چې کوم د مشکلات پیدا کی، قبضیت پیدا کی. لکه قوت مسکه خدا کار دی چې کله انسان غذا وخوري دا په معده کې ساري د دې لپاره چې एकदम خارج نشي. دا خو د سند چې دننه په بدن کې دا ډیر چې کوم غړي دغه په بدن کې کار کوي، دا غذا ازميږي او به د غیر نوسته چې کوم هغه د پاره چې کوم سیستمونه برابرېږي او به د غیر مواد جذبيږي. د په دې باندې ډیر غړي کار کوي. د الله تبارک وتعالى دا څه نظام دی. نو د قوت مسکت دا کار دی چې دا غذا په معده کې ساره کی، چې کله معده کې ساره شي د به دویم لپاره طاقت چې کوم د قوت هاضمه هغه راځي، هغه غذا هضمي، غذا چې کوم د تحلیلي، به چې کوم د نرمي، به چې کوم د هغې نه اکم چې مقصدی مواد کیلو سکیمو هغه به راغونډي. به درم لپاره په درم سټیپ کې د باندې قوت جاذبه چې کوم د کار کوي. قوت جاذبه کار به دا چې دا مواد دا په عروق کې، په رګونو کې یا په غدود کې دا جذب کیږي او په ډیر مراحل تیردون وروسته چې کوم لکه د جګر نه تیریږي او به د شریان دغه نه تیریږي ګردون د دین وروسته به چې کوم د وینې صفا کی فلټر کی به بدن ته ورکول کیږي د شریانو په ذریعہ باندې د وریدو کې زی په شریانو کې صفا وینې به راځي. نو دا به بدن نوک او رګ او یخته د وینې رسیږي، هغه نه به غوښه جوړیږي. انسان چې کوم د صحتمند تندرستي برابري. خو کله چې په دې کې یو مخکې ما ویل د قوت جاذبه وروسته به قوت دافعه ده. قوت دافعه دا کار چې به دا کم مواد مقصدی چې دا غنه جذب شو به مواد غایطه فاتح کی هغه لپاره بل را برابر شي. دا څنګه وځي څنګه خارج شي د کولمو فاسته باندې به خارجي. خو دلته به کله په بدن کې عوارض راشي. عوارض د شرایح چې انسان 2 ورځې 3 ورځې بس بیا چې کوم قضا حاجت نه زی. حتی ما د کسان لیدل چې هغه په هفتو نه لیدلی، په هفتو باندې چې کوم ده لس ورځې 15 ورځې چې کوم ده بارته نه لیدل قضا حاجت ته. خدای مشکل شي. مشکل دا چې هغه کولمې درکې دغه په معده باندې بوجي، دغه چې کوم ده سټ نیول کیږي، دغه حتی چې هغه بدن وده نه کوي، غوښه نه کوي، د ډېر مشکلات هغه به اخته په دغه صورت کې. نو په دغه صورت کې ډیره پکار دی چې هغه فورا مراجعه وکړي علاج ته. د علاج لپاره ان شاء الله موږ اخر کې نسخه خو تاسو ته. نو په دغه سوی کې قوت دافعه هم دغه کار دی چې دا مواد غایطه کم چې فضله مواد خارج شي. کله چې خارج شي به نور غذا چې بدن ترازی هغه ته لاره همواري لاره ته برابرې به د هغه د بدن
نور چې کوم مخکنه چې مخکې ما ویل قوت دافع قوت جاذبه قوت هاضمه قوت ماسکه دا ټول به کار کوي په نور غذا باندې خو کله چې مخکنه غذا ونه وتره هغه نه باد جوړ شو هغه نه ګړز ګروز جوړ شو هغه نه جوړ شو په دغه صورت کې به انسان د ډیر مشکلات پیدا کیږي او کله کله دا مشکل چې پیدا کیږي دا ولې پیدا کیږي دا په دې وجه پیدا کیږي چې انسان هغه مشکل جدي د پیدا شوی د قبضیت د وجنه دغه په وخت باندې مخنیوي نه کوي د هغه سره مشتګروان مخنیوي نه کوي هغه کلمې چې کوم هغه په کلمو کې چې کوم د خشکی په بدن کې خشکی د علامات دي دغه په خېټه کې هوا زیاتې کلمې خشکی په خېټه کې یو قسم د تاغوندګي او ورسره د خپل لاسونو دا کله کله دا د تودیږي غونډه کې ګرميږي ځکه دا مشکل چې دا رور زیاتیږي به کله چې زیاتیږي یو بنادم چې هغه قانون دی چې 40 ساعت بعد هغه قضای حاجت وږي او هغه میاشت ووري شل ورځې ته ووري دغه ته ووري خامخا دغه بدن کې ډېر عوارض پیدا کیږي نو بعضې داسې ورونه شته چې هغه د دې د لپاره سپیغول چې کوم د استعمالي ګوره یو خبره دلته واوري چې سپیغول کله کله استعمال خده خو لیکن په زیات اندازه باندې خنه ده زیات اندازه باندې څنګه خنه ده چې دلته کوساسو داخلي چې یاره د سپیغول خرمه نو زما خېټه نرميږي د خېټه نرميږي صحیح ده خو دلته سپیغول د کلمونه غورځي را غورځي په مواد غایته ارته د مواد غایته نرميږي نو صرف خو کېږي انسان چې کوم د قبضیت مات شو خو دلته بل مشکل پیدا کیږي د کلمو خشکی ده د کلمو خشکی پیدا شنه قبضیت ستانو زیات شو نه د دې لپاره یو صحیح علاج پکار دی چې دا مشکل ختم شي هغه د څه ده چې اوس یو انسان په څلور 15 ورځې سپیغول ورسې مشکل نه ده خو بعضې د شته بعضونه چې په اپټوب په میاشت باندې سپیغول استعمال څنګه ز قبض مده د قبض علاج نه ده د قبض علاج هغه دی چې ته قانوني علاج دغه وګ چې ستا کلمې قوي شي ستا قوت هغه جاذبه قوي شي ستا قوت مسکه او قوت هاضمه قوت دافع قوي شي کله چې قوي شي نو په دغه صورت کې به وستا چې کوم مشکل هغه د فکیږي او کله چې هغه ولکه به هیڅ قسم هیڅ کله چې کوم د ستا مشکل حل کېدل نه شي دا پیدا کیږي څه نه دا دینه پیدا کیږي انسان د ترش شي نه خوري متواتر دا رنګ خشک شي نه خوري چې خشکی زیات لري لکه دال شو لوبیا شو ګوپیا شو پیپسی شو ترشیان شو غټه غوښه شو نخود شو دي شیونه چې کوم ده د دې زیاتواله دغه مشکل به پیدا کوي نو د دې لپاره ساده علاج تاسو زویم کلونجی 100 ګرامه سنامکی 100 ګرامه دا راواخلې خسته معده کوي د سې معده کې لکه وړو به دغه نور صدا د ډیر یې خو بم نه ډیر تودیم نه د خوراک نورسته یو قاشوغه په اندازه باندې خوري او به دغه نورسته به تاسو لکه د سار غرمه ماخام د خوراک نورسته یو قاشوغه د وبو سره چې ډیر یې خو ګرمي وبني متعادل وبي ان شاء الله ساز قبضیت ساز کلمو خشکی ساز د مشکل به دفع شي اكو چې تاسو د دې علاج په وخت باندې ونه کوي د دې به نور مرزونه کې بواسیر شو د بواسیر په رابطه ان شاء الله تاسو به ځکه کلمې کې چې کوم د سودی پیدا کی غوټي پیدا کی دانې پیدا کی د قبضیت د وجنه نو هغه څنګه پیدا کی بواسیر کوم علامات دي هغه به ان شاء الله تاسو سره به شریکو او ترغه چې به تاسو په خدمت کې سات په چوپړ کې حاضرېږم په لوی علام سپارم والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته